بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لکه څنګه چې پرون ورځ اعلان کړی و، ان شاء الله نن ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې بیان وکړو او د دې په باره کې به خبره وکړو. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ورځ د قیامت به زمونږ او ستاسې شفاعت کوونکی وي. دغه رنګې په هر مسلمان باندې لازمه او ضروري ده چې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وساتي، د خپل ځان نه هم زیات، د خپل مور و پلار نه هم زیات، د ټولو خلکو نه زیات. حتی د کامل ایمان دا نښه ده چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه نه لري، دغه انسان د کامل ایمان خاوند نه دی. ورونو، کله چې موږ سیرت بیانو، یوازې زموږ دا مقصد نه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصې واورو، بلکې مقصد دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوالو نه ځان خبر کو او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو. لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یقینا وستاسو لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښه طریقه چې د هغه په طریقو باندې موږ او تاسې عمل وکړو. دغه رنګې بل آیت شریف کې الله رب العالمین وایي: لقد جاءكم رسول من انفسكم، الله وایي تاسو ته پیغمبر راغی ستاسې د جنس نه چې تاسې پیژنئ، عزیز علیه ما عنتم، دا ورباندې ډیره سخته تمامیږي چې تاسې د هغه نافرماني کوئ، حریص علیکم، او په تاسې باندې په دې حریص دی چې تاسې مؤمنان شئ او سمې لارې ته راوبلي. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دی او مهربانه دی. دغه رنګې بل آیت کې الله رب العالمین وایي: ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله، دا داسې دی لکه د الله رب العالمین تابعداري چې کړې وي. بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د جنت د داخلېدلو یو سبب دی، او نافرمانی کولی د جهنم د داخلېدلو د اسبابو څخه دی. مخکې دې نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت نه شروع وکړو او تر وفاته پورې دغه رنګې د غزواتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کفارو سره څنګه تعامل کاوه، د دې ټولو نه مخکې د عربو مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه چې کوم حالو او کوم دین ورکې رواجو، د هغې په باره کې یو څو خبرې کومه. ورونو، کم کسان چې د جزیرة العرب اوسیدونکي وو، د ډیرو مخکې زمانو نه دوی ته عرب ویله، چې اصل د دوی قحطان ته رسیږي او دغه رنګې اسماعیل علیه السلام ته. ځکه اسماعیل علیه السلام د یو عرب قبیلې نه ښځه کړې وه چې هغه قبیلې ته جرهومیه ویله. نو په دې وجه اصل العرب دا قحطان ته او اسماعیل علیه السلام ته راجع کیږي. ورونو، کله چې ابراهیم علیه السلام راغلی او دین راوړی د توحید دین، نو دا په عربو کې موجود و، او په عربو کې دغه توحید عقیده موجوده وه، تر دې چې ډیره زمانه پس یو کس را پیدا شو چې هغه ته عمر ابن لحی ویله، چې د خزاعه د قبیلې مشر و. نو دا لاړه شام ته. په شام کې د بلقا په نوم باندې یو علاقه وه، هلته یې وکتل چې خلک د بوتانو عبادت کوي. نو د هغوی نه یې پوښتنه وکړله چې تاسې ولې دې بوتانو عبادت کوئ؟ نو هغوی ورته ویل چې دا خو موږ باندې باران کوي، موږ سره کومک کوي، مختلف قسمه د ژوند حالاتو کې زموږ مرسته کوي، نو ځکه موږ د دې عبادت کوو. نو چې کله عمر دا خبرې واورېدلې، نو د دوی نه متاثره شو او د دوی نه یو ویل چې یو بوت ماته هم راکړې، هغه یې راوړه
او په مکه کې کېښود. نو څنګه چې عمر ابن لحی د خپلې قبیلې سردارو او دغه رنګې د مکې شریفې محول چې کوم سردار دی د سردارانو څخه و، نو خلک په دې باندې قانع کړه او د رسول د ابراهیم علیه السلام هغه دین چې د توحید دین و هغه د بوتانو په دین باندې بدل کړ او د هغې عبادت شروع کړ. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ابن لحی 2 ځلې په جهنم کې کتلی دی چې په کلمو باندې په جهنم کې راکش کولی شو. ځکه دې داسې یو غلطي وکړله چې بیا وروسته نبی علیه السلام او صحابه کرامو دې دپاره څومره قربانیانې ورکړلې چې دغه د بوتانو عبادت د خلکو نه ختم کړي. په دې وجه د داسې عمل نه ځان ساتل پکار دي چې هغه عمل بد عمل وي او وروسته خلک ورباندې عمل وکړي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. حدیث شریف کې راځي چې د وروسته څوک ورباندې عمل کوي د دې عذاب به هم په هغه چا وي چې اول شروع یې کړي وي او سره دې چې خپل عذاب به ورنه نشي کمولی. نو دوی به د بوتانو عبادت کاوه. بیا به چا ورته ویلې تاسې ولې د بوتانو عبادت کوئ؟ نو دوی به ویلې هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دا بوتان خو موږ د دې داسې عبادت نه کوو چې دا زموږ خدایان دي، بلکې د دې دپاره عبادت کوو چې دا به د الله رب العالمین په نیز باندې زموږ سفارش کوي. یعنې دا زموږ واړه خدایان دي. موږ الله رب العالمین ته عقیده ساتو چې هغه زموږ رب دی، د هر څه پیدا کوونکی دی، خو دا بوتان زموږ سفارش کوونکي دي. عینا لکه زموږ او ستاسې په دغه ځایونو کې چې نن سبا د قبرونو والا وایي چې هغې ته سجدې کوي، هغې نه طوافونه کوي، نور شرکي او کفري اعمال کوي، نو بیا وایي دا به د الله په نیز باندې زما شفاعت کوي. یا د پیرانو والا چې دي یا نور کفري ډلې چې دي او شرکي عقاید چې ورکې موجود دي، نو عینا دغسې به هم مشرکانو ویلی چې دا زموږ بوتان به د الله په نیز زموږ سفارش کوي. دغه رنګې به د دې بوتانو دپاره به حیوانات حلالول، ذبح به کولی، مختلف قسمه عبادتونه به د دوی دپاره کول. چې 3 بوتان ورکی ډیر مشهورو 3 بوتان چې حبلو، لاتو، مناتو او دغه رنګې عزاو، لکه څنګه چې الله رب العالمین په آیت شریف کې وایي افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الله رب العالمین په آیت کې دغه نومونه ذکر کړي دي. بیا الله رب العالمین په بل آیت کې وایي ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. الله رب العالمین وایي دا نه دي مګر نومونه دي چې تاسې خپلو دې بوتانو ته ایښي دي، تاسې او ستاسې پلارانو. ما انزل الله بها من سلطان. الله رب العالمین په دې باندې څه دلیل نه دی نازل کړی. لکه څنګه چې الله رب العالمین په دې باندې دلیل نه دی نازل کړی چې یو سړی دې لاړ شي د قبر نه دې تاو راتاو شي او بیا یې داسې فکر وکړي چې دا به د الله په نیز زما شفاعت کوي، او یا دې د پیر نه تاو راتاو شي او یا نور داسې ورته شرکي اعمال. دغه رنګې په دوی کې تشاؤم هم ډېر زیات و. تشاؤم دې ته وایي بدفعلۍ ته وایي. حتی په مرغانو به یې نیوله چې کله به ښي طرف ته لاړل یو کار به یې کاوه نو هغه کار به یې نه کاوه به، او که چپ طرف ته به لاړه به یې نه کاوه. دغه رنګې ساحران او نجومیان هم دې خلکو کې ډېر شوي وو. په دې وجه چې اصل دین ورنه پاتې و، نو ټول اصلا په کفریاتو کې غرق و. دا یو قسم او نوع د کفریاتو. زمونږ او ستاسو په ځایونو کې هم دې ته ورته اعمال شته. ځینې خلک سار کې راووځي، کارغه وګوري، بدپالي پې نیسي. که دغه رنګې کوتره یا داسې مرغان وګوري په هغې باندې بیا نیکپالي نیسي. دا چې دا ټول د ناروا اعمالو څخه دي چې د مکې مشرکانو کې هم دغه شی موجود و. دغه رنګې دوی کې یوه بله عقیده هم موجوده وه چې دوی به په جناتو باندې فنا غوښتله او ویلې به چې د دې کندې چې کوم جیني چې په سفر به خاصتن لاړل نو موږ وساته، زموږ حفاظت وکړه. الله رب العالمین وایي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا. الله وایي د انسانانو څه سړي وه چې هغوی به په پیریانو باندې پناه نیوله، نو د پیریانو سرکشي نوره هم زیاته کړې وه. هغوی ځان ته داسې فکر کاوه چې موږ خو یو څه یو، ځکه چې داسې انسانان دي چې په موږ باندې پناه نیسي او موږ ته پناه راوړي. دغه رنګ که چېرته لږ اخواته لاړ شو، د دې وخت یهود هم په هغه خپل اکثریت په هغه خپل حق دین باندې نه و پاتې،
بلکې مقصد یې ټول د مال را جمع کول او د سلاګانو جوړول، نور داسې څه دین باندې محکم ولاړ نه و. ډېره کمه طبقه داسې وه چې په توحید عقیده باندې ولاړه او نور اکثریت ګمراه. دغه رنګې نسوارا هم داسې علما لرل چې هغوی به ورته ویل چې دا حلال دي، اگر چې الله به حرام ګرځولي نو دوی به حلالول، او که چېرته به علما ورته ویل چې دا حرام دي، رهبان چې ورته وایي، نو که حلال به هم دوی به حرام ګرځول. د دغې فاسد علماو په خبره باندې. دغه رنګې ورونو کم پاکدامني چې وه د زنانه، هغه یوازې په اشرافو کې وه او نکاح به په خلکو کې په 4 قسمه باندې کېدله. یوه لکه دا موږ او تاسې چې نن کوو دغه نکاح چې یو سړی به لاړ او د هغه ولي ته به ویل چې دا لور یا خور دې ما ته په نکاح راکړه او هغه په نکاح ورکړله. دویمه نکاح داسې وه چې خاوند به خپلې ښځې ته وویله چې لاړ شه د پلاني نه حمل واخله. د خاوند په امر او اجازت به دا ښځه تلله او د هغه سړي سره بیا شپې کولې تر دې چې حامله به شوله. دریم قسمه دا وه چې یو ښځې به په خپل اختیار باندې 10 کسان اختیار کړل او دا 10 کسه به ورسره یو ځای شول، کوروالی به ورسره وکړه. چې کله به یې بچی راغی نو بیا به یو اختیار کړي چې دا د پلاني بچی شو، نو هغه به انکار نشو کولی. او څلورمه نکاح هغه دا وه چې د زناکارو ښځه وه، د زناکارو ښځو وه. هغه داسې چې په دروازه باندې به یو بیرغ لګولی و چې هر سړی به ورته راغی د هغې سره به کوروالی به یې کوو. چې کله به یې بچی پیدا شو نو بیا به هغه کسان راوستل چې کوم د اثار پیژني چې عرافین ورته وایي، نو یې به ویل چې یاره دې اثار پلاني ته نږدې دا د پلاني بچی دی. دغه رنګ یو بل بد عادت او خوی چې د مکې مشرکینو کې او جزیرة العرب کې عموما و چې د لورګانو ژوندۍ ښخول. د دې اصل دا و چې یو دوو قبیلو خپل منځ کې جګړه شوله، نو چې کله به عربو کې دا عادت و چې جګړه به وکړله او د یو قوم نه به ښځې بندیانې ونیولې، نو بیا به ښځې ته ویله، کومې ښځې چې نیولې وي، چې خپل خاوند ته بیرته ځي که نه چې دا چا نیولې دا اختیار کې، چې هر څوک به اختیار کړي نو هغه ته به ورکولی شوه. نو کله چې دغه دوه قومونو جنګ وکړ نو دې کې د بندیانو کې یوه د سردار لور هم وه، د دې قوم د سردار. نو هغې چې اختیارمنه کړه، هغې ویله زه چې دې چا بندي کړم نو د همده ښځه پاتې کېږم، خپل خاوند ته نه واپس کېږم. نو دا هغه دپاره ډېر شرم وګرځېد په خلکو کې چې د پلاني سردار لور داسې کار وکړه. نو هغې قسم وکړه چې زما نور لور پیدا کېږي زه بیا ژوندۍ ښخوم. نو د هغه د 10 نه ډېرې لورګانې پیدا شو، ټولې ژوندۍ ښخې کړلې. دې نه وروسته دا عادت وګرځېد په ځینو قبایلو کې چې ښځه به ورکې پیدا کېدله جنۍ، هغه به یې ژوندۍ ښخوله او چې زوی به پیدا کېده هغه به یې پرېښوده. الله رب العالمین وایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. کله چې د هغه ژوندۍ ښخ کړی شوو نه پوښتنه وکړی شي چې ستاسې ګناه څه وه چې تاسې ښخېدئ. دغه رنګې د عربو مشرکان دغه رنګې ټوله دنیا کې د زنانو سپکاوی کېده، زنانو ته چا په احترام نه کتل، تر دې چې د پلار نه به ورته کومه ښځه پاتې شوله نو هغه به هم خرڅوله او په میراث کې به یې اخیستله. دغه رنګې د شراب څکل دا عادي خبره وه، خلکو به شراب څکل، بیا به نشه شو او د نشې نه وروسته بیا چې کوم اعمال ورته ښه ښکارېده ځکه نشه به هر بد عمل به یې کوو. د دې دومره جرمونو سره سره د مکې مشرکینو کې ځینې ښه صفات هم یو د هغې نه کرم، سخاوت ورکې ډېر زیات. دغه رنګې کوم حاجیان به چې راتلل د نورې دنیا نه نو هغوی ته به اوبه او ډوډۍ ورکولې. یو بل عادت دی خلکو کې موجود و ښه صفت چې رفاه ده به ورته ویله. رفاه ده به دې ته ویله چې قصی ابن کلاب په غاړه وه ده
دا پاتې د او نن سبا لکه ټیکس چې واخلي داسې به پیسې د خلکو نه راجمع کړلې او په دې باندې بیا اوښان او حیوانات واخیستل او کوم خلک به چې حج ته راتلل یا مکې شریفې ته عمرې دپاره دلته به راتلل نو هغوی ته به یې پرې خوراک ورکاوه، یعنې د بدون د پیسو مقابله یې نه اخیست. دغه رنګې وعده باندې وفا پکې وه. بل دا چې عزت النفس چې ورته وایي، عربي به هېڅکله په دې نه راضي کېده چې اهانت او ضلالت وشي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه د دې دپاره لېږلی شوی یم چې کوم ښه اخلاق دي هغه پوره کړم، ځکه ځینې ښه اخلاق په دې خلکو کې موجود وه، خو چې کوم موجود نه دي هغه هم دې خلکو ته بیان کړم او دغه پوره اخلاق دې خلکو ته پوره کړم. نو انشاءالله د نن ورځې دپاره به همدا کفایت کوي او سبا ورځ به انشاءالله دا لنډ سیرت و د کوم چې د عربو احوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې انشاءالله په سبا ورځ به باذن الله د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش په باره کې خبره وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.